مسلمانانو ورونو یوه غوښتنه بیا مشرانو کوم دلګي مشرانو تاسې نه یم کوم دغه خبر ضرور را سره ومنئ چې د هر چا متعلق کوم یتیمان دي داسې وکئ چې کوم خانان مو ملګري دي یا مو خاص ملګري دي هر یتیم په چا باندې تقسیم کوي پلانکیه د پلانکي یتیم دي تاسو درې واړه تربیتونه به یې کوې علمي فرهنګي تربیتی او مالی به یې کوې خیر ده که لږ وي که ډور وي دا پې باندې تقسیم کوي ځکه تاسې ټول نه صحیح کولی ته چې په موټر کې کښېنې هغه یتیم دی له یاده ونه وځي او هغه کونډه دی له یاده ونه وځي د هغې مور دی له یاده ونه وځي ځکه وایي سخت په دې خوابدي کېږي ملت هم خوابدي کېږي او د هغه چې بې پالنې پاتې سي نو الله هم خوابدي کېږي یتیمان مو چې لیدل په موټر کې تېرېدلې ودې پېژندل چې دا د پلانکي مولي صاحب زوی شهید شوی ورته راکښته سه پر سر یې لاس تېر کړه الله پرې خوشحاله کېږي خیر د علماو مجاهدینو د یتیمانو په حق کې ډېر کوشش وکړئ چې هغه مو د یاد ونه وځي الله هم پرې خوشحاله کېږي ملت هم خوشحاله کېږي مور و پلار هم خوشحاله کېږي د هغوی به علمي فرهنګي ټولې هغه تربیتونه هم څه وي خدای نکرده چې بیا څوک ونه وایي چې د پلانکي مجاهد زوی بې لارې سوی و بې تعلیمه سوی و او داسې و لباس کې وګرځېږي چې د تا داسې وسکټو کالي وي او د غره شکېدلی وسکټ وي شکېدلي کالي وي د الله په خاطر باندې چې د یاده مو نه وځي دا یو ډېر لوی مسؤلیت ده دا دومره وخت خو چې خو مونږ روان ولو اوس مونږ الله امتحان کې واچولو رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین